نو سلمان فارسی رضی الله تعالی مبارک فرمای وای کله چې زه په فارس کې وم او د مجوسیت دین زما د پلارو او زم مجوسیت ته دعوت کوم خو زما خوښ نه زما طبیعت نه کېدلو وای ځکه مې د مجوسیت دین خوښ نه و ما ویل چې دا اور ته زما د پلار عبادت کوي او د خلک عبادت کوي دی اور کې فائدہ نشته که څوک ورته عبادت کوي هغه هم سوځوي که څوک ورته عبادت نه کوي هغه هم سوځوي نو دا څنګه رب دی دا څنګه خدای دی دا خدای نشي کېدلی وای ما ډیر سوچ وکړ چې دا خدای نشي کېدلی او په هغه وخت کې چې و د عیسیت دینو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زمانې نه مخکې نو دی وای چې زه پلار په خپل کور کې دننه بن پاتې کړم بیرون به نه پرې خودلم وای چې خلک عیسیان ډیر دي عیسیان مولایان اسنه چې بل دین توانه وړي مې زینه پرې خودلم خو الله جل جلاله اسباب برابرول د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د ملاقات وای ورځ د سوشو چې کوم خادم چې هغه موجود نه وای ماته پلار ویل چې سلمان الله شه بازار نه سودا راوړه خو چې لار شي ورزر راشه چې وخت نه کوي مارته ډیره خلا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ مبارک خپل قصه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته فرمای ورته وای و چې زلاړم بازار ته سودا می چې راغستله کتل می چې په یو جمعات باندې د عیسایانو سترګې ولګېدلې خلک پکې منځونه کوي څوک عبادت کوي څوک انجیل شریف تلاوت کوي خو ډیره زیاته مزه یې راکړله وای زه ورلم پوښتنه مې ترې نه وکړله چې خلکو تاسو څه شی کوئ دا ټیټ پاس کېږي تاسو ته وختونه ګورم دی خلک ورته چې مونږ واحد لا شریک د الله جل جلاله عبادت کوو مونږ هغه ته عبادت کوونکي یو نو دا ورته زه خو مجوسي یم او مونږ ورته عبادت کوو وای زه دا خلک چې وای مولیان نه پکې وای دی امیان او عام شیخان خلک ول د عبادت کوونکي په جمعات کې راټول شوي وای ماته وی وای چې راځه زمونږ دین ته راوړه وای ما ورته زه تاسو دین ته دراوړم خو ما لک تشویق کوي ما ته د خپل دین په اړه معلومات راکړي ورته وی ویل دا چې کوم خلک په دې جمعات کې راټول شوي دوی ټول ورته وای چې مونږه امیان خلک یو مولیان نه یو زمونږ چې کوم مولوی صاحبان دي عالمان دي نو یو څو وخت بعد زمونږ قافله دا روانيږي شام ته او په شام کې لوی لوی مدرسې دي په مدرسې کې باندې داخل کو اول ته ولاړ شي وای خزه ډیره خده و چې ځکه له کور ته راغلم و پلار ته می دا ټول حال وي چې پلار پالته په بازار کې مې د سي مدرسه وکتله خلک عیسویت دینو او ما ورته چې ماتم د دې دعوت راکوي نو پلار په پوه شو هغه غټ مجوسی چې دا قران لکه چې لار بل دین ته راناړي د عیسوی بیرانه کې نو په پخو کې ورته زولانی واچولې بندي کو ډیر سخت تکلیفونه ورکول نو پلار ورته چې ګوره پام کو بچی چې د مجوسیت دین نه وانه وړي د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ مبارک دی ویل نو په زولانی په کې واچولې پر خودل نه ورځ تیرې دي خو هغه ورځ ورته ټاکلو چې په دې ورځ باندې موږ قافله روانيږي خو ورځ د یو خپل خادم راوغختلو هغه د ډیر مشفق او رحیم ملګری هغه ته وی چې زما د خط واخله او هغه په خار کې د ننه د عیسایانو مدرسې د هغه ته ویسه او ورته ورکه چې په کوم ورځ تاسو روانيږئ ما ته لږ احوال راکې زه د خپل زولنې ماتې کما یا به وش کوم او زه به تاسو ځان در رسوم کار رنګي ما ته یو ورځ مخکې احوال راکې وای خزه ډیره خده خو کله چې هغه عیسایان قافله روانېدل شام ته تلل نو د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ته احوال راولېګلو وای کچیرته ته زموږ سره شام ته به د قافله کې زی نو سبا ته دې وخت ځان راورسوه سلمان فارسی ته خبر راورسېدل کله چې خبر راورسېد سلمان فارسی خپل واقع بیانوي وای ما ډیر زیات زور وکړو خپل ځان مې غوښه وش کولې خدای یو زولانه د لاس او د پخېمه د وش کول د بل په خو په لاس کې پرته او په کشکېدا باندې مې د عیسایانو مدرسې ته په خار کې چې واغې ته میزان ورسولو هغه قافله سره میزان یوځای کو هغه قافله چې شام ته ورسېدله الته په شام کې یو مدرسه وا بس هغه مدرسې کې میزان داخل کو درسونه مې ویل تعلیمات مې حاصلول هغه ته چې کوم عالم او مولا هغه ډیر نیک انسانو ډیر نیک انسانو بس زما عمر خو الله جل جلاله ما ډیر عمر را کړی دی علماء کرام فرمایي 280 کاله په روایتین 240 کاله عمر نو د الته اوسېدلو هغه کوم شیخ چې استاد یو چې دغه د وفات خو نږدې شو ځل وای ما ورته چې استاد ستاسو د وفات نه بعد چیرته لاړ شم زه راته وغه چې هغه تلل شو ما ته چې نصیبین یو خاریه ده هغه ته ځان ورسو نور د سید دین کې دومره خاص خلک نه دی پاتې دا په ختمېدو دی هغه ته عالم دی هغه درسونه شروع کړ وای د نصیبین خار ته لاړم کله چې د نصیبین خار ته لاړم خو د خار کې مې چې وکتل په دغه خار کې یو شیخ او عالم سره مخ شوم خدا عالم چې کنه ډیر جوړ انسان نو ډیر د اخلاق او عادت ډیر زیات خراب ول د شریعت نه خلاف کارونه کول اسی په نوم باندې مولا او عالم بعضی وخت کې سړی ځان د عالم جامه غوستي خپټ کېو تسبیح په لاس کې تعویذونه سیستم خاص برابرۍ خو کارونه ټول بیا د شریعت نه خلافي دغه سهولیه برابر کړی و خو زما عقیده ورته دومره کېدل نه خو وخت مر سره تیر کړو او چې کله مر شو خلکو ورته سره زره او تحفې دار څه په ژوند کې راوړل او چې کله مړ کېدو د ځنکدن وخت رانږدې شو امر چې استاد محترم ته خو مړ کېږي ماته یو عالم خو سجده د وفات نه بعد هغه ته زلاړ شم وای ماته د موصل خاري ته وزن ورسي د موصل په خاري کې یو عالم دی الته چې کله لاړې هغه نه تعلیمات حاصله وي چې کله دی وفات شو او خلک رالل
د خلکو غوښتل چې د دفن کی خلکو ورته ډیره ښه عقیده درلودله و ما ورته چې دفن نه کوي دا ډیر مردار او سپک انسان و خلک ډیر زیات غوسه شول چې تا عالم ته داسې خبره کې و ما ورته عالم نه دی تاسو چې څومره تحفې راوړي د مدرسې په نوم تاسو چې څومره تحفې راوړي دي یا د غریبانو په نوم هغه ټول د په خپل تاکاو کې یو غټه کندې ورته جوړ کړې هغه ځان ته جمع کړی دی چاته نه دی ورکړي خلکو چې هغه زه راوته شپلو چې وی قتل هغه ټول سره پراتول نو خلک هم جلالیان خلک ول به په هغه باندې جنازه مونږ کړل واغه سره است په ډیران کې خطا کو هم دې سي مردار خطا کو او چې زه ته دومره د الله تعالی خاطر نه کې مونږ ستا خاطر نه کوو دغه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زلاړم د موصل خاریه ده کله چې هلته ورسېدلم یو عالم او شیخ سره مخ شوم ډیر نیک انسان و هغه ډیر د الله نه ویریدونکی انسان و دغه سره مې درسونه ویل د عیسیت دین راته ښودلو دغه هغه اخري وخت رانږدې شو چې ځنکدنې وفات کېدلو نو په دې وخت کې ورته ما وویل چې ستا د وفات نه بعد بیا چېرته لاړ شم وایي ما ته ویل چې بچیه نور ګرځه د عیسیت په دین کې نور هېڅ نه دی پاتې ټوله کیسه ختمه ده خو داسې کار وکړه چې یو کال بعد د شام نه چې واوړې دغلته یو غر دی په دغه غر کې یو عالم یو بزرګ راوځي د غر کې دننه غر دی دې نه دا سړی راوځي ته به هغه ته ځان ورسوې خو دغه سړی په کال کې یوه ورځ راوځي او دغه سړی بیا داسې کار کوي چې چا څوک ړاندې په هغه باندې لاس راکش کې الله جل جلاله ورته صحت ورکوي کله چا سترګې نه وي کله چا ژبه کار نه کوي که څوک فلج او شل وي که هغه باندې لاس راکش کړي نو الله جل جلاله هغه انسان ته صحت ورکوي خو ته کوشش وکړه چې ورلې ځان پرې مه دموه ته ترېنه د دین حقه پوښتنه وکړله د دین حنفي پوښتنه دې وکړه چې دین حنفي کوم ځای کې دی او چېرته لاړ شمه تا هغه سړي ته ځان ورسوه ما ترېنه ادرس هر څه مکمل واخیستل سلمان فارسي فرمایي و چې کله هغه وفات شو ښه په نو د شریعت پر طریقې سره دفن کړو زه ترېنه لاړم هغه غر ته مې ځان ورسولو چې ګورم هغه وخت را رسېدلی دی انتهایي زیات په زرګونو په سلګونو خلک 2-3 ورځې مخکې د ده د راوتلو نه مخکې هلته راجمع شوي دي څوک ړانده دي څوک شلان دي څوک چا ژبې کار نه کوي څوک لیوني دي خو که دغه سړی په صرف لاس راکش کړي الله جل جلاله ورته صحت ورکوي وایي چې ګورم د غره د سر نه یو غاړه د هغې نه یو نوراني انسان نه ووتلو او ښایسته سڼې دي وایي داسې سڼې وې داسې لمدې وې لکه سړی چې تیار نوی حمام وکړي او د سر د اوبو د ویښتو نه لږ لږ اوبه څاڅي داسې تازه ښکارېدلو او په تک سپین کالي اغوستي مبارکه سپینه ږیره وه را روانو وایي ټولو خلکو دا ځانونه پیدم کړل د مازدیګر وخت چې شو بېرته د غر په طرف باندې روان شو ختلو وایي زه ورپسې ور روان شوم ور منډه مې کړله وایي چې څنګه غار ته دننه کېدلو په دغه وخت کې پې ما لاس کېښودلو وایي ما ته یې وکتل چې ستا څه حاجت دی څه حاجت دې پوره کړم دا ورته ویل زما هېڅ حاجت نشته ما ته د دین حقه د دین حنیفیه چې هغه دین حق دی دین حنیفیه هغې ته وایي چې د مایل وي د باطل نه حق ده هغه دین راته وښیه نو دغه سړی ډېر زیات حیران شو وایي ورته ویل ته خو عجیب انسان یې وایي ما ویل چې ته به راباندې یا ځان دم کې یا به سره زر یا سپین زر غواړې دا ټول خلک چې راغلي څوک رانه د کاروبار پوښتنه کوي چې کاروبار کې د برکت دعا راته وکړه چا راته ړانده او شلان راوستلي دي او ته د دین پوښتنه کوې نو ته داسې کار وکړه ته یو ډېر لوی انسان یې داسې کار وکړه چې ته د دین حقه پسې ګرځې نو دلته مه ګرځه په دې کې هغه نشته ته زه به تا ته 3 علامې وښیم 2 علامې به د هغه د شخصیت وي او یو علامه به د هغه د علاقې او د کلي به وي نو ته به هغه کس ته او هغه دین ته به ځان ورسوې ما ورته څه شي علامه ده و یو علامه به د هغه د کلي درته وښیم چې د هغه په کلي کې به د کجورو باغونه ډېر زیات وي کوم ځای کې چې د کجورو باغونه زیات ول هغې ته ځان ورسوه ما ورته ډېره ښه ده او د هغه به نورې 2 څه علامې و یو علامه به یې دا وي 3 علامې به یې د بدن وي یو علامه به یې دا وي چې زکات به ورکوې زکات به نه اخلي صدقې به نه اخلي هغه به پخپله نه خوري هغه بل چاته ورکوي او بله علامه به یې دا وي که تحفه ورکړي نو تحفه اخلي خپله یې هم خوري او نور چاته هم ورکوي او بله علامه به یې دا وي چې د دواړو ولو په منځ کې به مهر نبوت وي مهر نبوت د نبي علیه الصلاة والسلام د دواړو اوږو په منځ کې وړه شان د کوترې د هګۍ غوندې غوښه راځوړنده وه دا به یې د دواړو اوږو په منځ کې دا د پیغمبرۍ هغه نښې دي او دغه پیغمبر ته ځان رس دې کې دین حق دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي وزه چې په دا دومره مدرسو کې اوسېدلم د فارس نه را روانم تر دغه ځای پورې وایي په مختلفو مدرسو کې پاتې شوم ما ته خلکو ډېرې تحفې راکړې سره زر او سپین زر وایي زه ډېر زیات مالدار وم ما سره ډېر روپۍ سره زر او سپین زر راسره وو او مالونه هم راسره وو وایي په دغه وخت کې زه راغلم د عربانو یوې ډلې سره ملګری شوم ما ورته وویل که تاسو کې هر چا زه هغه ځای ته بوتلم چې هغلته ډېر باغونه دي او د کجورو باغونه دي نو زه ورته ټول خپل سره زر او سپین زر او د مال به ورکوم نو هغه عربانو ډلې راته وویل چې راځه موږ بوځو وایي دا خو د یثرب ښار دی په مدینې ته وایي مخکې د نبي علیه الصلاة والسلام د هجرت نه مخکې به ورته یثرب ویل چې نبي علیه الصلاة والسلام بیا هجرت وکړو هغه مدینه منوره شوه لاول یثرب وایي هغه په یثرب کې دا دومره ډېر د کجورو باغونه راځه موږ به دې بوځو وایي دې خلکو سره روان شو وایي چې کله روان شو وایي دا ډېر ظالمان خلک ول د عربان
و چې په لاره کې چې دی هغه سره زر سپین زر رانه مو اغوستل او ښه وهل یې راکړل. یو ورځ مېلمستیا یې رانه کړله. خو هلته چې کله یو ښار ته ورسېدم په یو ښار کې زه د غلامانو په لیست باندې خرڅ کړم. زه په ځان باندې خبر نه وم. خلکو ته دا موږ یو غلام راوستی د فارس نه او د فارس خلک چې د ایران د ښایست هم دي د هغې ښایست په ټوله دنیا کې مشهور دی. وایي زه ډېر زیات ښایست وم، الله تعالی حسن راکړی. وایي زه یې خرڅ کړم هلته. وایي هغه ټول مال هر څه یې رانه واخیستل. وایي زه خبر نه وم د بل چا غلام جوړ شوم. د نبي علیه الصلاة والسلام په عشق کې چې دین حق پسې ګرځي نو تکالیف او سختۍ به در باندې راځي، حتی غلام هم درنه جوړېږي لکه د سلمان فارسي صاحب هم دی. که یو سړی دا وایي چې زه خو د دین خدمت کوم ما ولې تکلیفونه راځي، په صحابه کرام هم راغلي دي، په نبي علیه الصلاة والسلام مبارک باندې راغلي دي. د دغه سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه پکې غلام جوړ شو. کله چې غلام شو نو هغه واغستلو لا یثرب او مدینه منورې ته رسېدلی نه دی. مخکې ورته یثرب ویل خو اوس ورته مدینه منوره وایي. که اوس چا ورته یثرب ویل دا ګناهګاري. نو په کفاره کې به دی لس کرته وایي چې مدینه منوره دا کفاره ده. نو څوک اوس یثرب نه وایي. په هغه وخت کې یو بل سړی واغستمه. نو د کجورو په باغ کې مې کار کولو لا ورته رسېدلی نه یم. څو میله فاصله یې لا په منځ کې شته ده. خو هلته ناست وم خو زړه کې مې ارمان دا و کاشکې داسې یو کس مې اوس څوک په غلامۍ باندې واخلي چې هغه د مدینې منورې ته او د نبي علیه الصلاة والسلام کلي ته نږدې وي. خو هغه بدبختانه چې هغه د کلي نه ډېر زیات لري. خو هغلته یې واغستم په کجورو باغ کې مې کار کولو خو په دغه وخت کې زما په زړه کې دا غټ ارمان و. خو زما دا کوم مالک چې و د ده یو بل ملګری راغی او زما دا کار یې وکتلو. زه چې په کجورو کې لګیا وم ډېر محنت او خواري مې کوله. نو زما دا کار ډېر زیات خوښ شو. د خپل ملګري ته چې د خپل غلام په ما باندې خرڅ کړه. خو دغه غلام واغسته مالک واغستم په دې بل خپل ملګري باندې خرڅ کړم، هغه ته ورکړم. خو د هغه دا باغ چې و هغه په مدینه منورې په یثرب کې و، هغلته یې ځان سره بوتلم. و زه ډېر زیات خوشحاله شوم. زه د نبي علیه الصلاة والسلام کلي ته خو راغلم. خو چې کله راغلم نو په هغې ځای کې په باغ کې مې کار کولو خو خبر نه یم چې نبي علیه الصلاة والسلام سره ملاقات چېرته وشي. خو چې هلته کله ورسېدم په باغ کې لګیا یم، په دغه وخت کې دغه کوم مالک مې چې دی دغه خپل ملګری راغی ورته ویل چې و ملګري خبر نه وای نه و هغه چې کوم شخص چې په مکه مکرمه کې د پیغمبرۍ دعوه کړې هغه خو مدینې منورې ته هجرت وکړو راغی. وایي دا خبر ماته دومره خوږ ولګېدلو زه خو په دې لټه کې وم چې دا کشکې دې خبر په تمه و چې کله ورته زه ملاقات کېږي. وایي د ډېرې خوشحالۍ نه د ونې نه لاندې راغوځار شوم. رامنډه مې کړه ما ورته تاسو څه ویل؟ هغه مالک مې چې و ډېر ظالم و. وایي لښته یې راپسې راواغېستله څو لښتې ونیول چې ونې ته واپس خېجه خپل کار دی که غلام سړی دې خبرو سره ستا کار نشته. وایي ونې ته وختلم کار مې نه کول د دې خبرو ته مې غوږ نیولی. وایي پوه شوم چې دلته نږدې چېرته دی. وایي اخر مې د نبي علیه الصلاة والسلام هغه چې کوم مسجد و هغه ځای و هغه ټکانه مې ورته پیدا کړل، معلومه مې کړله. وایي بیا مې یو ورځ داسې کار وکړو چې خرما مې راټولې کړلې. اوس هغه نښې معلومه ومه او د کجورو چې کومه علاقه د علاقې نښه وه د کلي نښه هغه خو مې پیدا کړله. اوس بله نښه معلومه وه چې هغه کس راته هغه شخصیت راته په غر کې چې کوم سړی راوتلی هغه راته ښودلي و. اوس دا معلومه ومه. وایي چې راغلمه کجورې مې ځان سره راغستې نبي علیه الصلاة والسلام ته راغلم. نبي علیه الصلاة والسلام خو معجزه درلودله، الله جل جلاله ورته وحی کوله معلومولی. وایي په دغه وخت کې نبي علیه الصلاة والسلام راته ګوري او موسکی دی، راته ګوري په سترګو کې او په شونډو کې راته خاندي چې پوهېږم ته خو راغلی او معلومات حاصلوې. وایي راته راغی کجورې راته راکړې. وایي ما ته ویل چې ای ځوانه دا څه شی دي؟ وایي ما ورته ویل چې دا زکات دی، د زمان په زکات کې قبول کړي. نبي علیه الصلاة والسلام هغه ونه خوړلې، ټولو خپلو ملګرو ته ورکړلې. ځکه په پیغمبر باندې او په سیدانو باندې څوک چې د نبي علیه الصلاة والسلام په اولاد کې هغوی ته به زکات ورکړي په هغوی منئ. نو زکات یې ونه خوړلو. بیا یو ورځ دوه ورځې تېرې شولې، په بله ورځ مې نورې خرماګانې واغستلې، ور مې وړلې. بیا راته نبي علیه الصلاة والسلام موسکی شو، خندلې، راته ویلې چې ځوانه څه شی دې راوړي؟ وایي ما ورته یا رسول الله تحفه مې راوړې ده تاسو ته، دا تحفه رانه قبوله کړئ. وایي تحفه هغې نه یو خرما خپله مو خوړله، نور صحابو ته یې ورکړه. وایي زه پیغمبر یم تحفه خورمه. وایي زه پوهېولم چې راغلی نښه خو معلومه یې. وایي په درېیمه ورځ راغلم اوس ګورم چې هغه بله نښه یې څنګه معلومه کړم چې هغه شخصیت راته ښودلي وو چې د دواړو ولو په منځ کې مهر نبوت دی. وایي هغه خو نه شم معلومولی. حیران اخوا دېخوا ګورم نبي علیه الصلاة والسلام راباندې پوه دی. او په دغه وخت کې چې دی که نه راته ویل چې ای ځوانه دا څویمه ورځ زه تا ګورم چې ته را روانې او کله راته د معلومول لپاره خرما د زکات په نیت راوړې، کله معلومول لپاره خرما د تحفې په نیت راوړې، څه خبر راغلی؟ د ټوله قصه مې ورته وکړله. ټوله کیسه واقع چې د فارس نه را روانم دغسې ټول اشخاص سره ملاقات شو. خو آخري نښه پاتې ده چې هغه شخص راته ښودلې وه چې مهر نبوت د دواړو ولو په منځ کې. وایي نبي علیه الصلاة والسلام لکه یو څوک چې ګرمي وشي د خپل لمن داسې راجګ کړي، خپل لمن یې جګ کړه او زه ورغلم. چې ومې کتل د دواړو ولو په منځ کې وړوکې غوښه راځوړنده وه، هغې ته مهر نبوت وایي. وایي ما چې څنګه خوله پې کېښودله نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چا چې مهر نبوت ښکل کړو هغه باندې د جهنم مهر حرام دی. وایي چې څنګه ما ښکلولو؟ وایي لمن یې بېرته واپس ښکته کړله. وایي ما ته ویل چې کېنه چې څومره تکلیف او سختي در باندې تېره شوې ده دا ټوله قصه واقع راته وکړه. وایي هغه ټوله قصه مې ورته وکړله. هلته چې څومره صحابه کرام ناست ول هغې ټولو د سترګو نه اوښکې تللې. او بیا یې راته ویل چې ای ځوانه
نوم د څه شی دی؟ ما ورته نوم مې سلمان دی، د فارس نه راغلی یم، سلمان فارسي مې نوم دی. او دا تا چې کوم شخص سره ملاقات شوی د په غر کې وایي که واقعا تا دا کس دغسې لیدلی چې څنګه بیانوې وایي دا بل څوک نه دی، ته حضرت عیسی علیه السلام کتلی، دا حضرت عیسی علیه السلام. اوس هم علما کرام فرمایي عیسی علیه السلام په څلورم اسمان کې دی، خو کله ناکله د انسانانو د دمونو دپاره چې خلک دم کړي اوس هم دنیا ته کله ناکله راښکته کېږي. دا د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه د ژوند هغه مختصره واقعه وه. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.